طبیعي ځنګلونه چې د سیلابونو مخنیوي، اقلیم بدلون او ایکوسیستم کې مثبت اغیزه لري. د همدې ځنګلونو د ساتنې او غیر قانوني پرې کولو اړوند د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی 28 ګڼه فرمان چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي هرکلی کوي زیاتوي د اسلامي امارت په راتګ سره د طبیعي ځنګلونو بیا احیا ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. زیاد خوشحال هستیم که امارت اسلامی در ارتباط جنگل‌های طبیعی حیات وحش بسیار توجه زیاد دارند. در ارتباط محیط زیست، حفاظت محیط زیست توجه بسیار زیاد دارند که حفاظت محیط زیست حفاظت شوند. جنگل‌های طبیعی که از منابع طبیعی کشور، سرمایه ملی کشور هستند، اینا باید حفظ و مراقبت صورت بدهد. د اسلامي امارت پر راتګ سره په ځنګلونو ته ډیره توجه شوې ده او له عامو خلکو څخه هم دا هیله ده چې د ځنګلونو وهلو څخه ډډه وکړي او دا د مرغانو او د هوایي مرغانو یو ځاله ده خوندي. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا 1100 هکتاره طبیعي ځنګلونه شتون لري چې د ساتنې په موخه یې په ښوونځیو، مدارس او ګڼو نورو ځایونو کې له ولسونو سره د عامه پوهاوي غونډې ترسره کړي دي. میدان وردګ ولایت کې تقریبا 1100 هکتاره طبیعي ځنګلونه شتون لري او په دغه ځنګلونو په برخه کې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی ده. خلکو ته مو د ونو اهمیت بیان کړی ده. مکاتبو ته تللي دي، مکاتبو د مدارسو له لارې نه. د میدان وردګ ولایت چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین زیاتوي د طبیعي ځنګلونو ترڅنګ د وحشي ژوو او مرغانو د ښکار منع کولو اړوند هم عامه پوهاوی ترسره کړی.